موږ وایو انبیاء کرام په خپلو قبرونو کې ژوندي دي مونځونه کوي څه کوي کوم ځای کې چې د انبیاو دپاره عبادت بعد الوفات راځي دا به تلذذا ني تکلفا به تلذذ تکلف پیژنئ تلذذ یو تکلف د انسان مکلف دی بالغ عاقل مونځ به کوي که نه کوي ګنهګار دی مؤاخذه به کېږي خو د مرګ سره دا تکلیف ختم شي د مرګ نه وروسته چې کوم عبارت اثبات دی هغه تکلیفي دی څه دی تلذذي دی دلته پنځپیرانو یو ماشوم راوستو عبدالرحمن مولوي صاحب ورسره تفصیلي پیرډ اخیستی او د هغوی سره حفظ کړی هغوی ماشومانو ته هم دا شیزونه ښایي او زموږ مولیان هم نه یادوي بیا مازدیګر ما خوا هلته کور ته راوستو روژه وه څنګه چې راغی غلک ما ته وایي زه خو دا حدیث نه منم الانبیاء حی ينفقون ويصلون وغیره وغیره ما ورته ولې وایي دا خو د قرآن نه خلاف دی ما ورته کوم ځای قرآن نه خلاف دی وایي قرآن وایي چې واعبد ربک حتی یأتیک الیقین عبادت کوه د رب خپل تر دې چې تا ته مرګ راشي او حدیث کې راځي د مرګ نه وروسته عبادت دی نو ما ورته ویل بچیا د معراج په شپه باندې امام څوک ویل رسول الله وسلم مې مقتدیان څوک ویل نور انبیا نو ما ورته دا نور انبیا چې راغلي وو سوا د عیسی علیه السلام د مرګ نه وروسته وو که مخکې وو ویل وروسته وو نو ما ورته ویل عبادت ورته ثابت شو که نه ووایه متواتر حدیثونو انکار وکړي زه نه منم واعبد ربک حتی یأتیک الیقین نه خلاف دی ترمذي کې حدیث دی مجاهدینو خیمه والی وایي ځکې دلته قبر و دوی ته پته نه و د هغې نه سورة الملک آواز راتلو دا عبارت دی که نه دی دغسې قیامت په ورځ به یوم یدعون الی السجود وهم سالمون حکم به سجده وکړي مؤمنان به سجده وکړي کافران به نشي کولی او د سجده عبارت دی که نه دی مؤمنان چې جنت ته لاړ شي دیو به د الله حمد بیان وقالو الحمد لله الذي صدقنا نو حمد عبارت دی که نه دی نو بیا ور قرآن نه انکار کوي هلک دغسې ګورې ما ته وایي دې څه مطلب دی ما ورته ویل ګوره حکیم الامت لیکلي دي علماء دیوبند مخې ته کېږه قرآن دلته زده کړه حدیث د قرآن مقابله کې مه راوله په کومو نصوصو کې چې بعد الوفات د عبارت نفي ده هغه د تکلیفي عبارت نفي ده د څه د مرګ نه وروسته تکلیفي انسان مکلف نه دی او په کوم نصوصو کې چې د عبارت اثبات دی هغه تلذذي دی نصوصو کې ټکراو